دلته د شهید د قبر د معلوماتو په خاطر باندې موږ او تاسې کله هم یو شهید معلومات ثبتوو په هغه ځای کې ما درته وویل چې تاسې لوکیشن ورسره د لوکیشن د لارې د شهید قبر ته راځئ او هغه له هغې لارې انتخابوئ چې د شهید قبر په همدې ځای کې ده دا بیا په دې ځای کې ګټه کوي کله چې دلته زه موقعیت ته راځم چې زه یې موقعیت معلوم کړم اوس راته وایي چې ته دې خپل لوکیشن آن کړه یعنې دلته په دې موبایل کې که په کمپیوټر کې زه خپل لوکیشن خلاصوم کله چې مې لوکیشن خلاص کړو ما ته په دې ځای کې به اوس وښیي چې زه له دې شهید نه څومره لرې یم یعنې د ما او د دغه شهید تر مابین څومره فاصله ده یا دلته زه د نقشې ته راځم دغه نقشې د لارې زه ورځم چې دغه شهید قبر په کوم ځای کې ده زه مثلا په دې ځای کې دغه دلته لیکل شوي دي سیف الله د قبر ځای زه اوس په دې نقشه باندې کلیک کوم دلته لیکل شوي دي لارښوونه تر قبره پورې زه که لارښوونه تر قبره پورې په دې باندې کلیک وکوم دلته هغه معلومات په ما ته راسي چې تاسې تر شهیده پورې په موټر کې او مثلا په پیاده تګ یو هغه لارښوونه دغه ده دا له دې ځایه دلته پکتیکا شرنې ته به راځي او بالاخره دلته هغې ولسوالۍ ته به ځان رسوي دغه د شهید معلومات دي کله موږ او تاسې د هغه په وخت کې ورکړي وو دا لاندې کله چې موږ او تاسې لوکیشن خلاص کړی تاسو له قبر څخه دومره کیلومتره 1.4.5 کیلومتره فاصله لرئ دې لور ته دا لاندې یوه برخه چې راغلې د شهادت راهیسې یعنې دا ډېره مهمه ده له شهادته تر اوسه پورې د دې شهید څومره وخت وتلی ده کله چې دا سړی شهید شوی ده 15 کاله 9 میاشتې او 5 ورځې وتلي دي دا 5 ورځې نن دي سبا ته به دا 6 ورځې چې بله ورځ ته به 7 ورځې ټول ټال 15,958 شپې تېرې شوي دي یعنې 15,958 سبا ته به نه 50 شي بله ورځ به شپېته شي او بله ورځ به دغسې مخکې پسې ځي دا همغه برخه ده چې په دې ځای کې راخیستل شوې او دا په چاپ کې هم ورسره راځي یو شی ما د شهید د ثبت وخت درته ویلي اوس د شهید په اړه د لیکوال لنډ نظر په هغه اخري برخه کې تاسو یاد وي هغه په دې ځای کې دلته ورسره ښکاره کېږي یعنې لنډه یو برخه دا خو ما د نمونې په ډول باندې یو سایټ نه راکاپي کړي ده او دلته مې اچولي دا لاندې کیو آر کوډ ده دا کیو آر کوډ موږ او تاسې راخلو د شهید په قبر یې لګوو په کتاب باندې یې لګوو په دفتر کې یې لګوو مثلا په دې سایټ کې د سوشل میډیا د لارې یو چا سره شریکوو کله چې هم یو څوک سکن کوي نو د شهید هغه معلومات په ټول ورته راښکاره کېږي